بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون رادیو تلویزیون ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قایقزاده ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه مو د نسایي ولادي د یو داسې موضوع په اړه چې د هغې ډېر زیات ضرورت یې ځانګړې کړې ده، چې هغه انټي نیټل کیر یا د حاملګۍ په دوران کې د زنانو یا د حامله ښځو مراقبت. نو په دې دغه موضوع دپاره زموږ سره په سټوډیو کې ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو د نسایي ولادي ناروغیو متخصص ډاکټر میلمه ده. ډاکټر صاحب سلامي شي، په خیر راغلی. ډېره مهرباني، تشکر. ډاکټر صاحب، که تاسو لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې ما یادونه وکړه چې زموږ نننۍ خپرونه د انټي نیټل کیر په اړه ده، نو که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې انټي نیټل کیر یعنې څه شی؟ انټي نیټل کیر خو یو انګلیسي کلمه ده چې اکثریت ښځې به پرې باندې پوه نه شي. راځئ چې ساده بیخي خبرې وکړو چې د حاملګۍ په دوران کې یعنې ډېره توجه، یعنې ډېره پاملرنه چې هم مور ته وي، حمل ته وي، ماشوم ته وي، او داسې یو ښه تاریخ ورته معین کړو چې یاره په دغه تاریخ کې باید ته ولادت وکړې. نو ډېره توجه د مور او د ماشوم صحت ته دغه ته وایي چې مراقبت یا توجه یا انټي نیټل کیر، چې د هر له نګانه مور ته باید چې توجه وشي چې ښه صحت ولري او ښه ماشوم نړۍ ته راوړي. مننه. ډاکټر صاحب، اوس راځو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په حاملګۍ په دوران کې د مور مراقبت، نو څو ځلې یو حامله ښځه باید یو ډاکټر یا نسایي ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د هغه ماشوم چې په آینده کې پیدا کېږي هغه په امان کې وي او صحتمند او روغتیا ولري؟ نو تاسو که زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ. په دې مورد کې مختلف نظریات دي. بعضې علما یا بعضې کتابونه داسې وایي چې که د حمل دوران په 3 برخو باندې وویشو، نو اول 3 میاشتې، دویم 3 میاشتې او دریم 3 میاشتې. په ډاکټرۍ کې ورته اول ترایمستر، دویم ترایمستر او دریم ترایمستر ورته وایي. چې اول 3 میاشتې کې که میاشت کې یو ځل ډاکټر ته لاړ شي نو ښه خبره وي. دویم 3 میاشتې د دې لپاره چې حمل غټ شي نو مور نورم په عذاب شي، نو په دې وخت کې که د میاشتې 2 ځله ډاکټر ته لاړ شي نو ښه خبره ده. او دریم 3 میاشتې چې نورم ماشوم غټېږي، د مور حالت نورم خرابېږي، زیات خطرونو ته معرض کېږي، نو که هفته کې یو ځل لاړ شي ډاکټر ته نو ډېره به ښه وي. او که ډاکټر ته لاسرسی نه لري نو په میاشت کې 2 ځله لاړ شي هم ښه خبره ده. خو کوم پیشنهاد چې WHO کوي چې په افغانستان کې ډاکټران کم دي، یا لاسرسی ډاکټر ته کم دی، یا کورونه یې لرې دي، یا ترانسپورت ورته نشته، نو WHO داسې وایي چې په ټول حمل کې که یوه ښځه حامله نو ډاکټر ته 4 ځله هم مراجعه کوي نو کافي ده. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې په ټولنه کې، البته په افغانستان کې یا په نورو ځایو کې دلته قابلهګانې هم شته، نرسانې هم شته، متخصصې ډاکټرانې یا هغه MD ډاکټرانې چې ورته وایي دي هم شته دي. نو کومو ته زیات پیسه سړی زیات مراجعه وکړي؟ البته او که چیرې داسې کور کلي کې په ولسوالۍ کې متخصص ډاکټر نه وي، نو د یو قابله ښځه یا یو دایي یا یو نرس کومک کولی شي د یو حامله ښځې سره؟ بلکل کومک کولی شي. دا ارتباط لري د ښځې حالت ته. لکه ولادت یا حملهداري داسې یو حالت دی چې ډېر نورمال مخ ته ځي، یو وخت کې وګورئ چې ډېر په یو غیر نورمال حالت باندې تبدیلیږي چې د ماشوم او د مور حیات خطر ته مواجه کېږي. دا دې پورې اړه لري چې د ښځې صحي حالت څنګه دی. که چیرې صحي حالت یې ښه وي، کور کې ولادت کولی شي، دایه ورته ولادت ورکولی شي. او که چیرته خدای مکه یعنې ډېر خطرات معروض وي، ښځې ته یا خونریزي لري یا فشار یې پورته وي یا اختلاجات ولري، بیا راځو دې خبرو ته چې کوم خطرات دي چې موږ باید متوجه اوسو. حتما ښځه باید چې صحي مرکز ته ورسوو یا یو متخصص ډاکټر ته یې ورسوو. هغه د ښځې په حالت پورې فرق کوي. بیا هم مننه. همدارنګه ډاکټر صاحب، اوس راځو لکه څرنګه چې تاسو ته ښه معلومات شته دی په دغه برخه کې، زیاتره هغه حامله ښځې چې د خپل حاملګۍ په دوران کې ډېر زیات خوب کوي، دې ته خوب ورځي، دا یو نارمل فیزیولوژیک حالت دی او یا نه دا یو ګواښونکی یا خطرناک حالت دی؟ نو څنګه دا تعبیرولی شو چې دا څنګه حالت دی؟ لکه څنګه چې خوب ته ټول انسانان یا موجودات ضرورت لري، نو حامله ښځه هم خوب ته ډېر ضرورت لري چې په اولو وختونو د حاملهدارۍ کې ډېر خوب ته ورځي. دا د دې لپاره دی چې د حامله ښځې په قلب
قلبي غوایي سیستم کې ځینې تغییرات راځي، فشار یې کته راشي نو مغز ته کم اکسیجن ورسیږي نو دې ته خوب ورځي، زیات خوب کوي نو دې ته څوک تشویش ونه کړي او فامیل او خصوصا میړه یې ورته زمینه برابره کړي چې خوب دې وکړي. خو خوب دې څنګه وکړي چې تقریبا 8 ساعته، که د شپې لخوا خوب کوي نو 2 ساعته د ورځې لخوا د ماسپښین لخوا خوب وکړي چې اعصاب یې ارامه شي. خو خوب دې په دې ډول وکړي چې په چپه اړخ که پرېوځي نو ډېره ښه خبره ده، خو راسته اړخ باندې ویده کېدلی شي. خو حامله ښځه ستوني ستاخ باید پرې نه وځي، د دې لپاره چې د حامله ښځې نس غټ وي نو هغه په اویه باندې یا په رګونو باندې فشار راوړي، هغه رګونه بند شي نو ماشوم ته صحیح وینه نه رسیږي. چې ماشوم ته صحیح وینه ونه رسیږي نو حامله ښځه خپله مغز ته وینه نه رسیږي، چې مغز ته یې ونه رسېده نو بیا سر یې ګنګ شي، دلبدي ورته پیدا شي، یو زړه ټکان ورته پیدا شي. نو خطره دا ده چې په اړخ دې څملي، په اړخ باندې باید دی خوب وکړي. بله، ستوني ستاخ او پړ مخې ته نه پرېوځي، په اړخ باندې بهتره ده چې په چپه اړخ باندې پرېوځي، خو په راسته اړخ باندې ویده کېدلی شي. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب اوس راځو د حاملګۍ یا د دغه دوران کې امیدوارۍ په دوران کې د فزیکي کارونو په اړه نو که تاسو یادونه وکړئ چې کوم مشکلاتونه منځته راوړي، آیا دا ښه دی که ښه نه دی، که څنګه مثلا؟ زموږ په وطن کې حامله ښځې خو درانده فزیکي کارونه نه کوي، هماغه د کور کار دی چې ځینې کورونه دي چې سپک کارونه لري، خو ځینې کورونه دي چې بیا لوی لوی کورنۍ خاندانونه پکې ژوند کوي نو هغوی ډېر درانده کارونه لري. نو دا هم د حامله ښځې په حالت باندې فرق کوي. لکه ځینې ښځې دي ډېر نقصانونه یې کړي دي، حالت فزیکي حالت صحي حالت یې ښه نه دی نو د درانه کار زور ورسره نه وي، زور نه لري. بیا ځینې ښځې دي چې نامخدا تنومنده وي، حمل کې کوم مشکل نه لري نو دوی کولی شي چې کار وکړي، خو لیکن درانده کارونه حامله ښځې ته اجازه نشته. او پاتې شو دی چې په 24 ساعتو کې یا په یو شبانه روز کې کولی شي چې دوی 3 ساعته پورې کار وکړي، هغه هم دروند کار نه وي، سپک لکه روزمره کارونه ته ادامه ورکولی شي. همدارنګه ډاکټر صاحب لکه اوس څرنګه د کار یادونه ده، په بعضې ښځې ووایم نو په دفترونو کې کارونه کوي یا مختلفو ځایو کې په حساب نور کارونه کوي، د دفتر په حساب باندې درانده کارونه یا سپک کارونه، ټوله ورځ ناست دي په چوکۍ باندې، دوی باندې څه تاثیرات شته د ماشوم په صحت باندې که نه؟ بلکل، د دې لپاره چې حامله ښځه زیاتره یو دروند بار ځان سره حمل کوي نو د دې په ستون فقرات باندې یا د ملا په تیر باندې فشار راځي، خپو باندې فشار راځي. او کومه ښځه چې په دفترونو کې کار کوي نو په چوکۍ باندې ناستې وي، یو خو په ملا باندې ډېر زور راځي، د حوصلې په هډوکو باندې زور راځي او پښو کې وینه دمه کېږي، یعنې وینه ټول د پښو خواته لاړ شي نو بیرته برګشت نه کوي د قلب له خواته، په خوب کې پړسوب پیدا شي. نو دوی ته زما توصیه دا ده چې کوشش دې وکړي چې هر نیم ساعت بعد، یو ساعت بعد یو ځل پاڅېږي، یو څو قدمه دې ووهي، او چې کله ناست هم وي نو خپل پښې دې ته د حرکت ورکړي، د دې لپاره چې ښه وینه جریان پیدا کړي. که چېرته ناست هم وي نو خپل پښو ته دې زیات حرکت ورکړي، قط دې کې بیرته دې اوږدې کړي، قط دې کې بیرته دې اوږدې کړي، او یا هم که امکان وي نو د خپل پښو لاندې دې لکه یوه وړه غوندې چوکۍ که کښېږدي نو بیا ډېره زمینه پړسوب ته نه پیدا کېږي. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب اوس راځو لکه څرنګه چې تاسو د عادي ورزش یادونه وکړه د بعضې ښځو دپاره چې هغوی په دفترونو کې کار کوي چوکۍ د پاسه، که تاسو دغه عمومي ډول سره هغه امیدوارې ښځې چې دوی حمل ولري نو د ورزش په اړه یادونه وکړئ چې آیا دوی دپاره ورزش لازمي دی که نه دی لازمي؟ که ورزش لازمي دی نو په څه وخت کې او کوم شکل سره دوی کولی شي چې خپل صحت دپاره ورزش وکړي او همدارنګه د ماشوم د صحت دپاره یو خاص دغه ولري، ورزش ولري؟ ورزش یا سپورت نه یوازې د حامله ښځو لپاره بلکې د ټولو انسانانو لپاره ضروري بخش د ژوند دی. نو کومې ښځې چې د اول نه ورزش کوي یا سپورت کوي بیا دوی حمل اخلي، دوی ته زما توصیه ده چې هغه په ثقلت باندې، په زور باندې چې دوی ورزش کولو په خوا کې اوس د هغه ورزش مقدار یا ثقلت یا هغه قوت کم کړي، د دې لپاره چې دوی حمل لري. د قوي یا د زورور ورزش زور دوی کې نشته. او که چېرته سپورت نه کوي نو تنبل وي، هېڅ سپورت سره عادت نه وي، نو د حمل په جریان کې دوی کوشش وکړي چې سپورت شروع کړي، قره سپورت د شروع کړي، یعنې ډېر ثقیله نه وي، فشار په دوی باندې یا په حمل باندې را نه شي.
نو سپورټونه مختلف شیوې لري، کتابونو نه هم دوی استفادې کولی شي، په تلویزیونونو کې هم دوی د سپورټ شیوې د حامله او ښځو لپاره زده کوي. خو چا سره که تلویزیون نه وي، چا سره که کتاب نشي ویلی، نو زما توصیه دا ده چې لکه خپل پښې دې ستونې ستاختې پرېوځي، د یو څو دقیقو لپاره خپل پښې دې اوږدې کړي، ټولې دې کړي، خپل لاسونو ته حرکت ورکړي، خپل غاړې ته حرکت ورکړي، د دې لپاره چې د غاړې په مرۍ باندې، د ملا په مرۍ باندې ډېر فشار راځي، مختلف دردونه دوی ته پیدا کیږي. که چیرته دوی خپل ټول بدن ته ډیر نرم حرکات ورکړي، وینه به هم پکې ښه جریان وکړي، عضلات به یې هم ښه کار وکړي او ماشوم ته به یې هم ښه وینه ورسیږي او دوی به د بدن درد او د بدن نارموالی ونه لري. په بخښنې سره ډاکټر صاحب، که تاسو دغه ورزش یادونه وکړئ چې دا په ورځ کې څو ځلې کولی شي او په کوم وخت کې دوی لپاره مفید تمامیږي؟ خطره دا ده چې سپورت د ورځې په اول کې که اجرا شي، د دې لپاره چې معده خالي وي او که چیرې معده ډکه وي نو دوی ته به تکلیف پیدا شي. نو خطره دا ده چې په آزاده هوا کې ورزش وکړي، د دې لپاره چې په بنده کوټه کې اکسیجن مقدار کم وي، نو په آزاده هوا کې زیات اکسیجن موجود وي او د دوی ضرورت زیاتېږي اکسیجن ته. کله چې سړی فعالیت کوي نو لیدلی به مو وي چې چاته سالنډي پیدا کېږي، نو دا معنا لري چې اکسیجن کموالی پیدا شو. نو ښه به دا وي چې آزاد هوا کې ورزش وکړي او د ورزش په جریان کې دوی ښه ده چې اوبه وڅښي، یا مخکې د ورزش نه یا د ورزش په جریان کې د اوبو نه حتما استفاده وکړي، د دې لپاره چې د ورزش په جریان کې دوی ته خوله راځي. نو چې کله خوله وشي نو خوله خو تروشه ده، هغې سره مالګه هم ضایع شي، نو د حامله ښځې د وجود نه باید چې مالګه ضایع نه شي. ضروري دا ده چې اوبه هم بیرته واخلي او الکترولایتونه چې هغې کې مالګه هم شامله ده بیرته باید واخلي چې د دوی فشار کته نه شي. مننه کورمدان. ګران لیدونکو، د خپرونې په دغه برخه کې یوه لنډه دمه لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پای مو ملتیا وکړي.